د مزار شریف د ښار په زړه کې د میرمنو لپاره د حجاب تر نوم لاندې د انځورونو نندارتون جوړ شوی. سید حامد موسوي د دې برنامې مسؤل وایي چې موخه یې د ښځینه‌وو د حجاب په اړه له جوړ شوي نندارتون څخه د اسلامي فرهنګ وده او د میرمنو راجلبول د اسلامي حجاب ته په افغاني ټولنه کې دي. دوی وایي چې په دې نندارتون کې لسګونه ډول ډول انځورونه نندارې ته ایښي چې اسلامي حجاب ته د میرمنو د راجلبولو ښودنه کوي. امروز تلاش‌های دشمن در این راستاست که فرهنگ را از خانواده های ما بگیره، فرهنگ را از جامعه ما بگیره، اون عنعنات اسلامی را از جامعه ما بگیره و تلاش های زیاد و گسترده هم در این راستا داره انجام میشه. اگر ما میخواهیم بر ضد دشمن کار بکنیم، بیاییم الگوها را در زندگی خودمان به نمایش بگذاریم. زهرا حیدري د دې نندارتون یوه بله مسؤله وایي چې له دې لارې هڅه کوي د لویدیځو هیوادونو د فرهنګونو مخه په افغانستان کې ونیسي او میرمنو ته دا وښیي چې تر ټولو ښه فرهنګ افغاني او بهتره حجاب اسلامی دی. هدف از برگزاری این نمایشگاه ترویج فرهنگ اسلامی و نگفتن به تهاجم فرهنگی غرب، زمانی که غرب میخواهد یعنی بالای کل تمرکز غرب بالای بانوان کشور، یعنی آسیب ترین قشر جامعه بانوان که اگر بخواهند جامعه اسلامی را آسیب برساند از طریق بانوانش، از ربوردن عفت و حیای بانوان. په ورته مهال د حجاب د نندارتون لیدونکي ټینګار کوي چې بیلابیل بنسټونه او دیني عالمان دي د اسلامي فرهنگ د ودې لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي او میرمنې دې مجبوره کړي چې اسلامي حجاب ته مخه وکړي. اصلا تمام چیزشون خوب است، علل خصوص الگوهایی که تهیه کردن از مانکن ها بسیار عالی است و دلنوشته های حجابیشون بسیار عالی است. این میتونه یک تبلیغ باشه که در سطح شهر است، همه میتونه این رو ببینه و بعدن که اگر خانه رفت یا در اجتماعی جمعی بود میتونن که از این نمایشگاه سخن بگوین و بفهمن قدر حجابه. همچون برنامه ای را در اینجا برگزار کردن و اینا باعث تشویق خواهرای ما و همچون تشویق بر از این میشن که اینا حجاب اسلامی را مراعات بکنن و همیشه با حجاب باشن که در صدر اسلام حجاب با ارزشترین چیز بر نزد خدای متعال همی حجاب است که اینا بتونن حجاب مراعات بکنن و این بسیار خوب است. د بلخ اوسیدونکي وایي چې رسنۍ دې په هیواد کې د بهرنیو فلمونو او سریالونو پر ځای د افغاني دود او اسلامي ارزښتونو لپاره افغاني او اسلامي سریالونه خپاره کړي څو د خلکو معلومات د دې سریالونو او فلمونو په لیدلو سره زیات شي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، مزار شریف.